تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللي د آبادۍ او جوړونې 11 ورځې خپل هېواد د پرمختللي نړۍ سیال جوړو تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللي د قوشتېپې کانال حیاتي پروژه د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو د تخار ولایت د نمکاب کانال جوړولو ته یې وینې او خولې او د غوري سمنټو د تولید فابریکو د هیواد په شمال کې د ملي پراختیا شرکت یو له مهمو او لویو پروژو څخه دی چې چارې ګړندۍ روانې دي. ورکوو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو آبادي یې لازمي د ملي پراختیا شرکت رهبري نوموړې پروژې چې د هیواد په پرمختګ، اقتصاد، کارموندنې او آبادۍ کې مهم رول لري تر کار لاندې نیولي. لازمي بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو او دا چارې د ټاکل شوي تخنیکي ټیم او د ملي پراختیا شرکت د رهبرۍ له لوري له نږدې مدیریت او څارل کیږي. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللي نړۍ سیال جوړو د بارودو له لوګیو یې فضا پاکوو د نفرت له جنګي سیمه شاوخوا پاکوو کروندو کې کښتونه د ګلونو کوو له اغزیو یې دښتونه او بدیا پاکوو. تیره اونۍ د ملي پراختیا شرکت رهبرۍ او مل تخنیکي ټیم له یادو پروژو څخه د لیدنې په لړ کې د اړونده تخنیکي ټیمونو او قراردادي شرکتونو سره له دوامدارو غونډو وروسته د دوی له کړنو خوښي څرګنده کړه او د چارو د لا چټکۍ او ښه کیفیت لپاره یې مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړې. د یادولو وړ ده چې په دې ملي پروژه کې تر اوسه 1503 عرادي ماشینرۍ په کار بوختې دي. په یو وخت کې د 42 کیلومتر واټن په لرلو په 40 مختلفو کاري برخو کې کار عملاً روان دی. له 2200 څخه ډیرو کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې. تر دې دمه 14 میلیونه متر مکعبه د کاري حجم کیندنه ترسره شوې ده. او همدارنګه د قوشتېپې کانال د سربند په برخه کې د کار پیل لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي له ظالم به د ظلمونو یې دروند باج واخلي ای مأمونه باور په دې سفر کې د ملي پراختیا شرکت رهبرۍ د شمالي ولایتونو له قومي مشرانو او علماو سره خبرې وکړي او د دې پروژې د لا ښه او چټک پلي کولو له چارو یې ډاډ ورکړ. د قوشتېپې کانال پروژه د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شمالي ولایتونو وګړو یوه هیله وه چې په خپل سر او مال له دې پروژې ملاتړ کوي. د قوشتېپې کانال د افغانستان په تاریخ کې د زراعت په برخه کې تر ټولو لویه انکشافي پروژه ده. دا هم یو ډیره لویه لاسته راوړنه ده او خلک ډیر خوشحاله دي او داسې په راتلونکي کې کله چې دا کانال پای ته ورسیږي، بشپړ سي، خلکو ته د کار زمینه مساعده کیږي، شاړې مځکې آبادیږي او د هیواد یو لویه
پراخه شاړه سیمه چې مخکې اوبه نه وي هماغسې شاړه پرته وه اوس به د همدې کانال په پای ته رسېدو سره دا ټوله سیمه ورسره زرغونه سي. لازمي بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې پکا. Bu proje Hoştepe bir proje واقعا milli ve inkişaf milli şirketi bunu alan, bunu tatbik veriyor ve bu şirketten bir dünya minnettar ki 5 ay 6 ayın içinde 40 kilometre bunu kazık gelen 40 kilometre millete yetiriyor. Şunun için bunun kemaisi ve nemesi millete ve yüzleka cürüp yeri suya yakıyor ve suya yakmadan dışarıda da bizim asasi nasenir diyen pillasında şubul ziraatımıza Afganistan'ın gudamı diyebiliyoruz şu su yetibirse. İnşallah bu şirketin inkişaf-ı milli şirketin sebebı bilen Afganistan'ın bu durmuşunda bir şücaat görkezip özünü bul neme saham edip kazmana bir yol alttır inşallah bu şirkete Allah özü kuvvet versin. مسیر یک شهر، یک ولایت، یک آبی با یه عظمت، یعنی با عرضی حدوداً 150 متر و عمق 8 متر و اونم با درازا و طول 280 کیلومتر. این بسیار تاثیرگذار است از نظر اینکه تعداد زیادی از مردم واقعاً زمینه کار برایشان فراهم میشه. این واقعاً یک پروژه ملی مفید و ارزشمند است که یقینا تحول کلانی را در سطح این سه ولایت به وجود میاره و یقینا این اثرگذاری در خود بالاخره کشور نتیجه داره. اوس الحمدلله د امنیت راتګ سره او د امارت اسلامي په هڅو دا کار بیرته په ګړندۍ توګه شروع شوی ده. دا د شمالي سیمو د خلکو ډېر یو لوی ارمان و، ډېر یو لوی ارماني پروژه وه چې نن دا پلي کېږي او د بلخ ولایت خلک، د جوزجان ولایت خلک او د فاریاب ولایت خلک د دې پروژې لپاره ډېر زیات هوسیږي او ورته خوشحاله دي. که په افغانستان کې د خلکو لپاره دوه ارماني لوی پروژې په نظر کې نیول شوي نو یوه یې دا ده. پروژه کانال خوشتیپه که شروع از کلدار و الی میمنه میرسه و یک خبر بسیار خوش و یک نوید بسیار ارزنده برای مردم افغانستان، بالخصوص برای مردم سواد شمال و بالاخص برای مردم شهر مزار شریف میباشه. احساس خوشی میکنیم در این پروژه. به خاطر چی؟ هر خشتی را که به خاطر امران و مملکت و آبادی مملکت مانده شود و به خاطر رفاه و آرامی مملکت مانده شود ما از او یک احساس نیک میکنیم. به کانال خوب بیخشه برای که یخشه سونو از زندگی اگر سو بلمسه زندگانی بلمیده یا خوشتیپه دی شلده اما چگه باشه چگه است که سو بلسه سبزکالی بلده و مردم نمبر بهره برداری قلده dünyada sunuzu insanı yarım bedeni su diye su bilse çok yaxşı. Şey şirketlerden ya şu mukamlardan şey kasay ki rehberide başından umidvarlıyız ki her kanti tez o bunu işini xalas kılacak ki merdem behre berdiydi bunu iş olur bilsin merdem. همدارنګه د دې کانال د دوهم فاز د ډیزاین او توپوګرافي چارې چې لا وړاندې پیل شوې وي په چټکۍ سره روانې دي. د شمال کرنیز کمپلیکس رغونه د ملي پراختیا شرکت له لوري د قشتیپي کانال شاوخوا 8,000 جریبه ځمکه کې د حیرتانو کرنیز کمپلیکس د ډیزاین چارې بشپړې شوې دي. د حیرتانو صنعتي کمپلیکس رغونه د قشتیپي کانال په اوږدو کې د قشتیپي صنعتي کمپلیکس د ډیزاین چارې په 15,000 جریبه ځمکه کې بشپړې شوې دي.
ګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال د غوري سیمنټو فابریکې څخه لیدنه او د تولید د لوړوالي هڅه. لاس نیوی به د مظلومو وطنو د ملي پراختیا شرکت رهبری بغلان ولایت ته د خپل کاري سفر پر مهال د غوري سیمنټو له فابریکې لیدنه وکړه او د سیمنټو تولید یې په دې فابریکه کې تر څه ځنډ وروسته بیا پیل کړ چې د کیفیت ترڅنګ د سیمنټو د تولید د لوړوالي لپاره ځایي مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړې. همدارنګه د ملي پراختیا شرکت رهبری د سیمنټو د خرڅلاو او بازار موندنې د غوري سیمنټو فابریکې د چاپریال د پاک ساتنې او د دې فابریکې کارکوونکو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو لپاره هم ځایي مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړې. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د 1200 مترو واټن کې د نمکاب کانال رغونه. او رنګینه یو یې مثال جوړو. دا پروژه د نمکاب ولسوالۍ د کرنې د ودې لپاره یو اغیزمنه پروژه ده چې شاوخوا 11,000 هکټاره ځمکه خړوبولی شي او په نږدې وخت کې به بشپړه شي. خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښایست رڼاګانو. د ملي پراختیا شرکت رهبری له دې کانال څخه د لیدنې پر مهال دا پروژه یو مهمه او اړینه پروژه یاده کړه او د کارونو د لا چټکتیا او ښه کیفیت په برخه کې ټینګار وکړ تر څو ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تکلیف ته یې اوږې ورکوم خپل د ژوند د قیمتي وخت او شیبې